دا اهل حدیث پوخا نو د پیغمبر په زمانه کې او د صحابه کرامو په زمانه کې نو دا وروسته پیدا شوي دي دوه جواب دي یو که ته دا نوم وایې اهل الحدیث نو دا سلفو په وخت کې استعمال شوی دی که یو سړی داسې ووایي ځان د دې ښه مطمئن کولو لپاره ته زه دا د صحیح شو نه دی ثابت شي جدلا او فرض کذا یو څو سکندو دپاره به ستا خبره به ومنو چې نه دی استعمال شوی نو بیا به ته یو سړي ته د هغه په نوم نه ګورې چې د ده نوم څه دی که ته د دې سړي تاریخ معلومول غواړې نو د ده صفاتو ته به ګورې څه ته به ګورې صفاتو ته اوس کوم خلک چې دا وایي چې موږ اهل حدیث یو موږ حقیقي اهل سنت یو موږ سلفیان یو ته د دوی صفاتو ته وګوره دوی کوي څه یاره دوی خو دا کوي چې قرآن او حدیث او دا دلایل او په دې پسې ګرځېده او دا دلایل د هر څه نه مخکې کوي د دوی دا کار دی اوس ته د صحابه کرامو صفاتو ته وګوره هغه څنګه وو هغوی هم دا چل کوو نو خو د دا که وخت نه شو کړی خیر هم دی که نه د نوم تې لر کړه صفاتو ته به ګورې زه بل مثال درکړم ذهن به د سم کولی وشي هغه داسې زموږ ملک پاکستان یو سړی دا ووایي چې پاکستان دا ځمکه د کوم وخت نه ده بل ورته وایي چې یاره تقریبا 100 کاله کېږي دا خو اوس جوړ شوی دی دا جواب یې صحیح دی که غلط دی غلط دی غلط په دې دی چې مخکې هندوستان و همدقې د پاکستان دا ځمکه وه خو صرف نوم کېښودی شو پاکستان خو ځمکه خو د مخکې راغی نوم پرېږده نوم نه دی دې ځمکې سره ګورو پاکستان مثال کې یو سړی چې د پاکستان چې کوم دا زه مثال در کوم وضاحت لپاره دا پاکستان د کوم وخت نه دی د دا ځمکه د کوم وخت نه ده بل وایي 70 کاله غلطه ده دا جواب هکه ته وایي چې دا نوم او استقلال او جدا ملک دې ته مرتبه ورکول دی له دا صحیح دی چې 70 کاله کېږي خو دا ځمکه د کوم وخت نه ده ځمکه خو د کوم وخت نه چې پیدا شوې ده خیال هم دی که نه دی اوس لازم نه دی چې تا ته یو سړی یو نوم ثابتوي چې دا نوم پخوا هغه وخت کې و هغه ځای کې و دې ځای کې و دې ته وګوره چې دا سړی کوي څه او هغه پخوانو به څه کول که دې ما کشان کار کوي څنګه چې پخوانو کو خو دا که دی که نه تاسو هم به دې خبرې ورسېږي ذهن هم پې واضح شو داسې به بیا وایي دې سړي ته چې ته زما لارې ته وګوره زما منهج ته وګوره زه څه کوم زما دې کار ته وګوره بیا د صحابه کرامو منهج ته وګوره تا ته پته ولګي چې زه د هغوی په لارې یم او که نه یم الحمدلله ثم الحمدلله موږ د تعصب طرف ته دعوت نه ورکوو موږ د فرقه پرستۍ طرف ته دعوت نه ورکوو موږ مذهب پرستۍ طرف ته دعوت نه ورکوو موږ دعوت صرف قرآن او حدیث ته ورکوو او دې ته دعوت ورکوو چې د علماو به قدر کوئ امامانو به قدر کوئ هغوی به خپل مشران ګڼي د هغوی د علم نه به فایده اخلي خو دومره ده چې د هر چا نه راته ګران هغه قرآن او حدیث دی چې د چا مسله د قرآن او حدیث سره ټکراو او مسله کمزوري وه نو سره د ادب او احترام به له مسله پرېږدو او قرآن او حدیث به منو په دې باندې متفق یې که نه یې اوس که دې کې ما سره تعصب خبره کړي بیا ما ته وروسته ووایه چې دا خبره دې څه وکړه دا دې تعصب نه ډکه وکړه دا دې غلطه وکړه الحمدلله موږ نه د چا سره پوله پټۍ شریک دی او نه هم د چا نوم اخیستی دی خو عامه خبره موږ وکړه چې د مسلمان منهج به هغه بدلوي